السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ ستاسو وړاندې چڼو دال تیارو. چڼو دال تیارولو دپاره چې کوم شیزونه موږ له پکار دي هغه به موږ تاسو ته وښایو. دلته تقریبا موږ یو پیالې برابر دال راواغوستل او بیا دا موږ اوبو کې کېښودل چې ښه نرم شول، نو بیا موږ دې له جوش ورکړی دی. نو دال زموږ نرم دی. اوس دې نه علاوه به موږ چې کوم شیزونه استعمالوو هغه به موږ تاسو ته وښایو. شنه مرچ کې به اچو دې کې 3 دانې، یو کټ کړی سور ټماټر، یو پیاز کټ کړی، اوږه او ادرک ټکولې، سره مرچ پاوډر او کورکمن پاوډر، هینګ پاوډر، ثابته زیره، دنیا پاوډر او مالګه. او دې نه علاوه به موږ تیل استعمالو. یو لوښي کې به موږ لږ تیل واچو. تیل ستاسو خوښه ده چې څومره اچوئ. اوس به موږ دې کې کټ کړی پیاز واچو. نو پیاز موږ لږ ساعت دپاره فرای کړلو، خو موږ به د دې رنګ ډېر زیات نه بدلو. بس چې دا لږ نرم شي بیا به دې کې زیره واچو، ثابته زیره، اوږه او ادرک ټکولې. اوس به موږ دې کې هینګ پاوډر هم واچو. هینګ پاوډر اچولو سره یو خو ذایقه مزېداره شي او بل دې سره دال اسانه سره هضمېږي. ټماټر به دې کې واچو، مالګه او دنیا پاوډر، سره مرچ پاوډر او ورسره کورکمن پاوډر. اوس به موږ دې کې لږې اوبه واچو چې زموږ مساله ښه پخه شي او ټماټر هم لږ نرم شي. نو اوس به موږ مسالې کې دال اچو. مساله تقریبا زموږ تیاره ده. نو دال موږ پریشر کوک کړي نه دي، دا موږ همداسې یو لوښي کې جوش ورله ورکړی دی چې دال زموږ نرم شول. نو دال موږ له دومره نرم پکار دی چې دال موږ ګوتو کې ماتو نو چې مات شي او د دې شیپ چې کوم دی هغه روغ پکار دی. اوس به موږ دې کې دال واچو. لږ ساعت له به موږ دالو باندې داسې سر کېږو چې دا دم کې پخه شي. نو دال به اوس موږ چک کړو. اوس به موږ دې کې داسې شنه مرچکي واچو. دې کې موږ داسې یو کټ لګولی دی او پودینې پاڼې به په دې کې واچو. که تاسو سره دنیې پاڼې وي نو هغه هم پکې واچوئ، خو پودینې پاڼې سره دال کې ډېره زیاته ښکلې ذایقه راځي. لږ ساعت له به بیا پټ کړو. په دې بره به اوس موږ لږ ګرمه مساله واچو. نو چڼو دال فرای زموږ تیار دی. فلیم موږ آف کړو. نو که ستاسو زموږ ویډیوز خوښېږي نو بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان. السلام علیکم.